افغانستان الحمدلله شکر دی اوس د دې ویاړ لري چې پخوا یې زړه اوسپنه صادرول، لکه مخکې چې جناب بدري صاحب محترم اشاره ورته وکړله، اوس سیخ صادروي. دا زموږ دپاره ډېر یو د خوښۍ ځای دی. پخوا پنبه د کالکو سره صادرېدل، زه د دې شاهد یم چې پخوا موږ 6 فابریکې درلودې، اوس د پنبې د پروسس تقریبا 40 فابریکې شته یوازې په هلمند کې. آرزو مې دغه ده چې د هغه صنعت لپاره چې هغه بومي صنعت دی په افغانستان کې، لکه د غوړو پروسس، ودې ته موږ جدي توجه وکړو او څنګه وکولی شو چې د افغانستان صنعت پر مخ بوځو. د افغانستان په ټولو عرصو کې پرمختګ راغلی دی. تقریبا 80% د افغانستان مشکلات چې دي په داخل د افغانستان کې حل شوي دي. 20% زموږ مشکلات چې دي هغه په بهر کې دي. آرزو مې دغه ده پر دوستو هیوادو باندې چې دلته زموږ سره تشریف لري، همسایه هیوادو باندې موږ غږ دی چې په هغې کې لکه د افغانستان د پیسو کنګل کېدل، د افغانستان په رسپېژندنه کې باید پوره همکاري وشي څو موږ وکولی شو د نړۍ سره زموږ ارتباطات نور هم ډېر شي. د افغانستان د صادراتو ښه والی یا د افغانستان د صادراتو پرمختیا یو د هغو فرمانو څخه چې جناب اعلی قدر شیخ صاحب امیر المؤمنین صاحب ورکړي پر صادراتو باندې د ټکس معافېدل دي. هغه اضافي ټکسونه چې پر صادراتو باندې دي چې تېر کال په روژه کې هغه معاف شوه، تقریبا زموږ په صادراتو کې په بعضې اقلامو کې چې موږ په افغانستان کې تولیدوو د پام وړ ډېروالی راغلی دی. په طور د مثال د ترکیې سره په صادراتو په واردات کې زموږ 53% ډېروالی راغلی دی. د پاکستان سره هم، د ایران سره هم، د ټولو هیوادو سره زموږ صنعت په مخ روان دی. زه د صنعت د اونۍ تبریکي وایم ټولو صنعتکارانو ته. کوشش په ګډه کوو په هر ځای کې چې څنګه د افغانستان په صنعت کې پرمختیا رامنځته شي. آرزو مې دغه ده جناب وزیر صاحب محترم تاسو ته، جناب معاون صاحب تاسو ته، بدري صاحب تاسو ته، او خدای تعالی دې حاجي ملا صاحب په سفر دی، خدای تعالی دې سفر په خیر کې انشاءالله. او زه بیا هم د افغانستان د اتاق تجارت او سوداګرۍ په نمایندګۍ باندې مننه کوم د ټولو د افغانستان د اقتصادي کمیسیون څخه چې همیشه د افغانستان د تجارانو ملاتړ کړی دی په هر ځای کې، په هره نقطه کې چې زموږ کار شوی دی کېږي. آرزو مې د هغه فابریکې چې په خارج کې دي د هغو د مځکې په ورکولو کې زموږ سره همکاري وکړي. تقریبا دغه اوس هم یو د غالیو فابریکه ده روانه ده. آرزو مې دغه ده شاید وزیر صاحب، معاون صاحب تاسو ټوله په خبر یاست د مځکې د ورکولو دپاره د هغه ماشینان ولاړ دي. هیله مې ده چې د مځکې په ورکولو کې پوره همکاري ورسره وشي. یا مثلا هکذا نورې فابریکې دي چې هغه وریدي په دې کې زموږ سره همکاري وکړي چې کوشش وکړو. موږ تقریبا جناب معاون صاحب محترم حسب هدایت جناب محترم حاجی ملا صاحب برادر خون که دیروز تشکیل کمیسیون داده، خودگی ما هم دست به کار شدیم. اتاقهای تجارت قندوز که یک حوزه ما هستند با کمک مردم شتابته، حوزه دیگه ما که اتاق بلخ هستند و هم با کمک مردم شتابته تا به مردم کمک ها را برسانیم و ان شاء الله تمام افغانستان صدا شده و تا چه رقم ما بتانیم با مردم خیس، با هموطنای خیش که دیگه چیز جانای شیرین خود از دست داده و دیگه مصیبت امرایشان همکار باشیم و انشالله کلگی دوستا از تمام افغانستان بازم صدا میکنیم که هر کس چکه چکه دریاب میشوه. ما و شما باید با کلگی همکار باشیم و چه رقم بتانیم با مردمای خود کمک و همکار باشیم. نمایشگاه د دغه نمایشگاه جوړول چې اوله نمایشگاه تقریبا 3 کاله د مخه د اقتصادي کمیسیون په خاصه مرتبه باندې د وزارت تجارت او د نورو همکارو مؤسسو چې جناب بدري صاحب هغه وزیر د مالیې د ټولو په همکاري باندې د 3 کالو راوړي چې موږ نمایشګاوې جوړې کړې دي. د نمایشګاه کې موږ په میلیونو قراردادونه کړي دي او د افغانستان ټول خلک د یا د سیمې خلک په دې توانېدلي دي چې څنګه د افغانستان څخه خپل دې صادرات ترلاسه کړي، په معدنیاتو کې سرمایه ګذاري وکړي په ټول څه. نو آرزو مې دغه ده چې دغه نمایشګاه د تقویې په باره کې بیا هم ستاسو همکاري غواړو. خدای تعالی مو په عزت لره او کامیاب اوسئ. د واخان کوریډور په خاره کې چې موږ غواړو چې د نړۍ د بل غټ اقتصاد د چین سره موږ مشلېږو، په دې کې هم د ریل د پټلۍ اقتصادي کمیسیون د افغانستان د زعامت څخه موږ همکاري غواړو چې زموږ سره په دې باره کې پوره همکاري کوي چې څنګه وکولی شو چې افغانستان بیا د نړۍ د یو ډېر غټ اقتصاد چې چین دی د هغه سره ومشلو. زموږ په اوسني شرایط کې د ټولې دنیا سره صادرات، واردات، ترانزیت ټوله پر مخ روان دي. انشاءالله کم مشکلات نه لرو. هغه مشکلات چې موږ پخوا درلودل لکه هغه بانکي دي، بانکي لکه اوس چې جناب بدري صاحب اشاره ورته وکړه په بانکو کې تقریبا تر ډېره حده پورې اصلاحات راغلي دي او زموږ ټیټیان اوس د بانکو څخه په مستقیمه توګه روان دي. خدای تعالی مو په عزت لره د یو ډېر پرمختللي اقتصادي خودکفا افغانستان په هیله په عزت او کامیاب اوسئ. ډېره مننه.